خو موږ مخکې د هغه پورې درس ویلی و د الیویشن مو ویلی و سپلیټ مو وویل نن غواړو توپوگرافیک سرفیس باندې خبری وکړو توپوگرافیکی چی رقم جور میکنیم پس از اونمیش اگر وقت بود مس میریم مس باز خیلی جالب چی هستن میبینیم اول از توپوگرافی شروع میکنیم ساده سوال استاد دا سپلیټ مونږ دوه قسم نه لرو په دې هغه کې یو خو دیوال سپلیټ کوي هغه یو وړو کې او هغه خو دیوال ته سپلیټ کوي هغه یوازې د دیوال لپاره دی ښه دا ګوره مونږ ته پرون لکسې نه وې که نه دا سپلیټ چې دی دیوال دی کټاره دی یا نور شیان ته داسې سپلیټ کوي هغه چې دی پیس دی پیس درته سپلیټ کوي یو مخ درته سپلیټ کوي او هماغه یو سطحه دی او دا چې دی یو الیمنټ درته ټول سپلیټ کوي همدومره یې توپیر دی ښه موږ ځو سایټ ته کولی سي هر پلان کې کار وکړي ښه دا به زه بیخي ډیلیټ کړم د هغه چې دی دغه سلب دا یې موږ نور هېڅ نه دی پکار ده صحیح ده یا یې ډیلیټ کړئ یا که تاسو یې نه ډیلیټوئ ځان سره یې ساتئ سلیکټ یې کړئ رایټ کلیک وکړه هاید ان ویو الیمنټ ورته ووایه بیا په همدې ویو کې دا هاید کېږي که بیرته نه نه در روی تو قدرچی نیستن در اونجا کار میشه در اونمو باز اگر مثلا دیگه دیوار کار کردی سلب اگر جاین میکردی کتشان جاینتش کنی اگر نمیکردی خلاص یا بیخی دیلیتش کنی او هیچ به کار ما نیسته او که هسته نه او سلوالی توپوگرافی خود سرفیسه که جور کردیم دیگه به کار ما نیستن اونمو اگر باز کار داشتی یعنی پس اگر خواستی که پس بیارش نه اینم اینجا میایین این ریویل هاید ان الیمنت اینجا برایت معلوم میشه اینمی هاید شده میبینی این را سلیکت کنی رایت کلیک اینم اینجا آن هاید برایش بگوین بای الیمنت آلی آن هاید پس میاد اگر دیلیت میکنی اون سلیکت کنین دیلیت بزنن دیلیت میشه صحیح ما بیخی دیلیت کردیم صحیح ببین ما در سایت هستیم میریم در ماسینگ این سایت اولش ما توپ و سرفیس میخوانیم باز میایم در اگر وقت بود امروزی میخوانیم اگر نبود باز میبینیم در دیگر روز صحیح توپ و سرفیس میگیری توپ و سرفیس که گرفتی اینجا ابسولوت الیویشن برایت میخو ای اگر حال الیویشن ما در 0 هستن الیویشن ما در 0 هستن اونمو لیول یک ما که 0 هستن اگر هر نقطه ما میگیریم در اونمو لیول یک میرسه ولی ما تاکام 120 بود نه ببین اینجا برایش میتیم منفی 112 میتیم به خاطر که یونیت ما در چی هستن؟ در میلیمتر هستن اینجا کلیک میکنی هر چقدر زیاد نقاط میتی خودش میگیره خب این 120 خالی کلیک میکنی اما یو هغه نیسی کنه او یو هغه نیسی تغییر کولای شي اوس وګوره دا یو شل سو صحیح ده اوس ته دا غواړي چې یو شل نه لږ لوړه وي داسې غونډۍ غونتې واوسي یا دې خواته غواړي لږ لوړ واوسي صحیح ده دا اوس مثلا 0 ورته ورکوم بیخي 0 ته راپورته سي له همدې یو شل نه داسې یا داسې ورو ورو به مخته لاړ شو صحیح ده دا ورته هغه یو شلو 15 ورته ورکوم 50 سانتي دلته چې د سپورت ته لاړ شو موږ 0 خواته لاړ شو دلته کلیک وکړه هر څنګه چې تاسو غواړئ لاړ اوس غواړم 0 بیخي 0 ته راپورته شو صحیح ده داسې غونډۍ غوندې راسي که نه تر دې ځای پورې که غواړئ دې 0 نه هم بیخي پورته لاړ شئ 50 سانتي نورم پورته لاړ شئ داسې بیخي راسي دا به یو متر کو تر دې ځای خو کوم مشکل نه لرئ که نه دلته راسئ فینش ورته وایي فینش سرفیس
اوس که دلته ته هیډن لاین ته لاړ سې ګوره یو څه کنټورونه یې درته جوړ کړي دي ښه دا به یو نسبت د 15 باندې وګورو اوس که 3D ته لاړ سې دلته دا به بیخي ضعف کم شی دی ګوره ټول سرفیس یې موږ جوړ شوی دی ښکاري درته اوس که د دې یو سیکشن واخلې یا هماغه سیکشن باکس ته هغه کې سیکشن باکس هغه کوه ښه دلته اوس ورته وګوره ښه که دلته لنډ لاړ سې ګوره ځمکه ډېر داسې لاندې راغلی دی ښه اینه میبینی خب یک سیکشن اگر بگیریم باز خیلی خوبتر معلوم میشه به ما خب ما یک سیکشن هم میگیریم از اینمی تعمیر از پر میکنن ولی خب ما خیلی کم رفتیم نه 1.20 هستن 1.20 و قدر زیاد نیستن نه ببین یک سیکشن هم ما میگیریم در سایت برین اینه یک سیکشن از اینجا میگیریم یا از این بگیریم به خاطر که یا کمی رقم بیم تر دې ځای خو کومه ستونزه نه لري که نه ګو ټو ویو وګوره موږ چې دی دلته یو شل دی دلته ګوره یو شل دی یو شل داسې راغلی دی خو اوس داسې سم موږ ته نه ښکاري ځکه دا داسې فیل نه دی که نه دا زه درته ښایم چې بیا څنګه فیل کیږي منظور شما این بود که این باید فیل شوانه که چه رقم زمین عالی میشه خب اونم دیگه سیتینگ داره ولی چیزی که ما میخواستیم اون 1.20 پس 50 سانتی بالا رفتیم نه بیخی بالا رفتیم تا اونمو صفرم کمی بالا رفتیم تا اونمو 1 متر اونمو رقم سرفیس با ما جور کرده اینم اینجا حالی میریم در دیگه سیتینگش میریم خب یک اینمی را سلکت کنین اینمی توپو سرفیسه اینجا که میتریال هست در میتریالش برین در میتریالش بای کاتگوری اینجا آرت میتیم سایز زمین اینمی آرت یا اینمی اگر میتین هر یکش که میتین اگر یه بتین باز اینمی کات پترن که هستن این را ایدیت کنه که در چی معلوم شوه نه چاقل ده سیکشن درتا ده خاور سیکشن درتا وخواه ده زمکه زمده غار تاخلم امده ایدیت کام سایده دا پا پورگراوند که امده سی پریگ ده پا بگراوند پا کات پترن که چه کات سی امده سی ده زمکه سیکشن ورطور کام سایده زمکه وگوره چیره ده دا ده کنه ارد دا را واخلیم اوس اوکی ورته وای اوس هم موږ ته ښکاري ښه ولې سکیل یې موږ چې دی یو نسبت 15 دی د سم نه ښکاري دا 50 کې 50 کې سم درته نه ښکاري سلې کې اوس ونی هغه ځمکې کوم ځای نه چې موږ سیکشن اخیستی دی ګوره ځمکه موږ ته ښکاري ولې دلته ګوره بزمین نه لاندې نه دی راغلی که نه دلته ځکه لاندې نه دی تللی چې موږ سیټینګ کې ورته نه دی ویلی دې ته پوچ ایلیویشن دی چې یو سیټینګ لري هماغه ځای کې ورته وایي اوس هغه ته مو اوس راځو ښه نور خو وپوهېدی چې څنګه کریټ کېږي اوس بېرته لاړ سئ سایټ ته کله چې دلته راغلی دلته کېږي بېرته ایډیټ سرفیس ته لاړ سئ هماغلته چې توپو اگر که چیرې وغواړئ چې هغه یې کوئ ایډیټ یې کوئ دا کولی سئ نور ایډیټینګ کې وکړئ دا سلیکټ کړئ ایډیټ ته راسئ که یو څو نقاط نور هم کې اضافه کوئ کولی سئ پلیس پوینټ نور نقاط ورته هغه کړئ
زه مثلا دلته 1 متر دی 100 زیاتوم بیا نور سیټینګ ته ځو صحیح ده 1200 دغه منځ کې به یو څو نقاط ورته ورکو اوس وګوره بیخي هغه د توپوګرافي شکل بیخي تغییر کوي اوس فینش ورته وایه ګوره دلته بیخی دا ځای لوړ شوی دی موږ سره این اینجا که از بیخی بلند شده اونجا خوب معلوم نمیشه نه چی خو اینمی اگر در شیدید ببینیم این بیخی بلند شده تر دې ځای خو کوم مشکل نه لري کنه تر دې ځای خو مشکل نشته اوس راځئ نور سیټینګ ته راځو بلډینګ پارت درته وایم چې څه شی دی اینجا سایت سیټینګ هستن دغه وړوکی وکتور چې ښکاري همدا به کلیک کوئ صحیح ده دا یو صفحه درته خلاصیږي داسې یو صفحه خلاصیږي کنټرول لاینونه چې دی موږ اوس په 5 متره کې دي د 5 متر دور هستن نه کنټرول لاینای ما تقریبا 5 متر مې نه 5000 لري دي کته دا غواړي چې لنډ کې مثلا پاغه کې اوسي په یو متر کې اوسي هلته بیا ورته ګوره ښه په یو متر کې ګوره یو څه کنټورونه موږ سره زیات سو بل کنټور کوم ځای کې سٹارټ سي او کوم الیویشن پورې ووسي دلته هم څو دی بیخي ډیر دی کنه 1 لک دی یعنی دومره الیویشن پورې هم کېږي چې درته کنټورونه جوړ کړي اوس چې دی انکریمنټ چې دی په هر یو د تفاضل ارتفاع د 1 متر به ما یک کنتوره کشیدنی ما برایش میگیم در 1 متر نه در 20 سانتی با ما جورش کنیم در 20 سانتی یک کنتور با ما جور کنه اینجا اپلای برایش میگی اونم اونجا ببین چقدر کنتورها زیاد شد ارتفاع چه دی په هر 60 سانتی کې موږ ته کنتور جوړ کړ رینج ټایپ ملټیپل ویلیو دی که سنگل ورته بیا یوازې یو کنتور یو درته ښیي ښه که دلته بل هم ته انزرټ کوې ورته دې ته مثلا ته نور کنتورونه غواړې زه دلته ورته وایم چې دا دې ما ته په هغه کې وښیي دا دې چې انزرټ یې کړه دا به ملټیپل ویلیو ورته وایم انکریمنټ دا به لږ زیات کم صحیح ده دې ته 500 وایم دې ته 25 وایم ګوره 25 250 او سټاپ هم الیویشن یې موږ تر ټولو لوړ چې دی ګوره 1200 دی اگر ما 1200 برایش بتیم از 1200 که چیزی بالا میای بازو کنتور به ما جور نمیکنه نه اونجا که کلانترین عدد اینجا داده یعنی که استاپ کردنی از استاپ تا اونمو چی تا 1 لک است نه جور میکنه اگر ما اینجا 1000 هم برایش بگویم اونمو به این رنج میای خب اینمی شکلش ما برایش هیدن لاین میگیم اونمو کنتور که در بین اینمی 50 میای او حالی در هیدن لاین به ما نشان میده اینم اینجا باز زوم میکنیم معلوم میشه به ما خب حالی به ما معلوم نمیشه در بین اینمی مثلا در 550 سانتی کنتور هستن باز در بین اونما که میای او هیدن لاین به ما نشان میده خب نظر به سیتینگ شماست سیکشن کت متریال هستن اینجا موادش تغییر کرده میتونی خب اون او ارت هستن ما ارت برایش آوردیم اونمو را میمانیم و دیگه اینمی الیویشن ها پوچ بیز هستن او که در 3000 از ما پایان نبود نه او تا 3150 است الیویشن بیزمنتی ما اگر ما اینمی 4000 بکنیم از خود چی پایان میره اینما 4000 میکنیم سیز 4 متر اینگل دیسپلی از نارت تا ساوت هستن دای خب بلد هستین اگر تنها در دیگری نشان بتا در دیگری نشان میتن یونیت است دیگری منیت سکند هستن اگر دیسیمل دیگری میخوای دیسیمل نشان میتن این را اپلای کنین اوکی یک دفعه در سیکشن برین که اونمو پوچ الیویشن هست چی هست اونمو را ببینیم سیکشن ما کجا بود در دریم بایی کنه در اوس دلته وګوره هلته موږ 4000 ورکړه کنه ګوره دی نه دومره ټیټ شوی دی خو فهمیدی نه پیش که بود از لیول 1 از اینجا نه پوچ الیویشن ما تقریبا 3 متر بود نه در خود سیتینگ
حالی که 4 متر کرده من تا اینجا اونمو زمینی ما نشان میده. اگر دیگم ضرورت داشتی که زیر برانه باز میشه اونمو ستنگش تغییر بتن تا اونمونجا میاد. ولی تا اینمی قدر بس هستن که نشان بتنی و اونمو کانتورا که در بینی و دیگه میامد نه میبینی هیدن لاین هستن. اگر این ما در چی ببینیم در سایت یکمی زومش کنیم اینه بینی اونما که آمده هیدن لاین هستن. خب حالی میخوایی که اینمی کانتورا خوب برایت معلوم نمیشه که الیویشنش چی رقم بالا رفته پایان رفته پامیده نمیشه. نه از پلان پامیده نمیشه بدونی که در 3D بره. بخاطر اونمو اینم اینجا میایی اینجا لیبل کانتور هستن. کانتورایتان لیبل بزنه که مثبت است منفی است بلند است پایان است چی رقم است. بخاطر لیبل اینم اینجا بیاین این لیبل سلکت میکنی هر جایی که خط برایش کش میکنی شما. مثلا از اینجا ما میخوایم که نام بته اینمی رقم. شما باز یک منظم کار کنن ببینیم که داده یا نداده. چه شنو مطلب دی کانتور ولی لیبل نه خبر واخله تا لیبل نه لیبل باید واخلی لیبل سلکت کیږي لیبل سلکت ده دا مودیفای چین دا چې ولې نه اخلي چین خو صحیح ده دا به وګورو چې ولې کار نه کوي دا څه دی نه ودرې موږ سایټ ته لاړ سایټ کې مې دا دې خاطر یا خای لیبل یې اخیستی وي سکیل یې موږ سره هغه دی سکیل ودرېږه سکیل یې زه لږ غټ کړم صحیح ده لیبل گرفته خو میبینی لیبل هست ولی تکست اونجا در سکیل چی بود خیلی چی بود اینمی ده هزار ببینیم باز خوب معلوم میشه. خب این لیبل گرفته اینجا بخی خوب صحیح به ما معلوم میشه اینمی کانتور از 0 گذشته از 0 این 25 هستن اون ای 500 هستن نه ای تو بلند رفته ای 0 است 25 هستن 50 هستن 75 هستن 1000 هستن. اینم اینجام که ما لاین از او طرف کشیدیم نه اینمی 0 است 25 هستن 5 اینمی رقم. اگر دیگم میخوایی که یک اینجام داشته باشی تن اون هر جایی که میخوایی خب لاین کش میکنی اگر از این طرف خب یک رقم هستن فرقی نمی. این از اینجا میخوایی تا اینم اینجا برایتان لیبل کنه اینه ببین 0 است ولی خیلی کانتورهای ما نزدیک هستن خوب معلوم نمیشه خود سیتنگ جور کرده میتونی. این 1000 هستن 75 هستن پس اونمونجا پایان رفته. اگر خودی در سیکشن هم برین اونمو تو برایت نشان میده. اینمی رقم لیبل گذاری میشه که خود کانتورا برایت نشان بتن صحیح است. خدیزه پر خو مشکل نلری کنه. اوس رازو برت از اسکیل هغه کوم یو نسبت 25 تر ازم یا نسبت سل کې به وخوي دا خده صحیح ده. اوس کته بلډینګ دلته وګوري بلډینګ پرد یعنی دا بلډینګ د سم کټ سوی نه دی که یو سیکشن ز بلډینګ نه واخلم یک سیکشن ما از بلډینګ میگیریم. خب مثلا اینمی تو یک سیکشن نزدیکش میگیریم که چی رقم با ما معلوم میشه. اینمی سیکشن اوس وګوره تاکاو کې دنه نه دی اینمی اگر ببینی در تاکاو از بین تاکاو گذشته نه ولی این رقم خب باید اکچوال سایت این رقم خب باید نباشه. یک دیتیل با یک کسی میدی که لتاکاو ناغه تیرسه و ازمه که خان نکی کنه د دې لپاره چې د مونږ راځو بیرته سایت ته راسئ سایت دې ته راسئ صحیح ده بلډینګ پډ راسئ بیرته ماسینګ انسایډ دا بلډینګ پډ ته راځئ دا کلیک کړئ
اینجا بیلدینگ پد برایش جور کنین. اینمی لاین ما میگیریم سایز. بیلدینگ ما از جایی که گذشته لاین واخلم کمشی سلامت پیکلاینم میشه و اینمی ما به خاطر میگیریم که اینمی هم میشه که بگیرین ولی چی هستن که اینمی اینجا چی هستن یک اونمو کپینگ که داشتیم کمی او طرف رفتنی اگر ما پیکلاین بگیریم باز اینمی پیک نمیشه دیر سخته ده زو باید دستی دینه نلارسم دستی پیکلاینم کیگی کنه اگه بانی زرم کیگی من باید اگه دی بیلدینگ اگه واخلو اگه ایگزکت بوندری چه ده کنه آخری برآمدگی اما اگه واخلو کم اگه نه پیکسی بیا خو دیر خده خو فکر نکنم حتی 3D کې کوي شي پکې 3D کې وسای دس پلان څو لارې دی کولای شي چې اماغه پک بیا خپل وکاروي سي ده مثلا دا باندې دلته لاړ شي ده ځکه دا دا و سټریم ته لاړ سټریم TR اوس دلته فینیش ایډیټ موډ ورته وای ښه اوس وګوره بیلډینګ پارټ یې موږ جوړ سو کته 3D ته لاړ سي 3D ته تعمیر وګوره همدلته هغه قطع سوی دی ښه هماغه کندنکاري موږ نه لرو اوس که هماغه هغه ته موږ لاړ سو سیکشن ته خدای دې وکړي چې نوي راغلی څلورم سیکشن و که نه باید نوی راغلی دا سیکشن به لاند ته شاته اختاره نشي او کېدای سي هماغه خبره مې خو شاته خو بیا یو بل دیوال دی که نه بیا یو بله خبره دا وایي سپیډ لاین شوی دا ځای ښکاري او دا ځای کوم زه اوس ګورو که نه چې خبره چیرې ده کېدای سي بیلډینګ پارټ سم نه وي کریټ سوی که هغه وکړي کوشش صرف 3D ته لاړ شي هغه چې هغه باکس چې هغه ما وګورئ چې دا څه ده کوم ځای نه 3D نو څه دا ښکته کې ناکاو ده چې دنه معلوم شي خالي ده هغه باکس چې سلیکټ فرست سایډ سیکشن باکس باکس لري به سایډ د سیکشن باکس دی قطع سوی ده قطع دی ویني قطع دی خو هلته چې ولې ښکاري ارومرو د سیکشن سیټینګ دی ګوره دلته چې دی قطع سوی نه نه دی نه ده خو داسې تیاره ښکاري ګورې یو رنګ د بل سره نه نه دی قطع سوی صحیح خیر د بیلډینګ پارټ موږ اوس وګوره زه ځم تاکاو ته دلته خو جوړ سوی نه دی ده څو منزل کې ورته ویلي هغه خبره نه ده سایټ کې مې ورته ویل دلته ګوره جوړ سوی هغه مخکې د یو بل طریق نه د کار وخت هغه چې سلب دی ایډیټ که نه یو بل نه خو سلب هغه دی هغه خو کېږي چې سپلیټینګ کې ښه هغه څه خبره نه ده ګوره بیلډینګ پارټ دی که زه همداسې یو لوی هغه راواخلو صحیح ده دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې په سایټ کې یا کېدای سي موږ بیا لیول 1 ته لاړ سو نیچرل ګراوند لیول ته زه دا کینسل کوم یو ځل هماغسې ګورو که بیا ډېر وخت یې نیو بیا به بله لارې نه ګټه واخلو صحیح ده زه ځم نیچرل ګراوند ته همدې ته صحیح ده او زیرو لیول دا دی زه نیچرل ګراوند کې یو ځل ګورم چې دلته کریټ کوو بیلډینګ پارټ څه خل راځي صحیح ده همداسې نیسو صحیح ده ډېر غټ دی راسي خیر دی اوس وګورو 3D ته لاړ سو ګوره دلته پډ راغلی دی ښه خو هماغه په هغه کې راغلی ګوره موږ باید پټ ته ارتفاع کم ورکړي ریډیوس یې کېدای شي 1 متر نه موږ باید تاکاو کې دا جوړ کوو اوس په هر منزل کې چې ته هماغه ځای کې باید ته کریټ کړې اوس پډ موږ جوړ کړی ده وینې پډ راغی د تعمیر لپاره ګوره په دې اول منزل کې دلته ګوره ټیټ سوی هم دی ګوره دلته خپله ټیټ سوی دی نیچرل ګراوند کې موږ نیچرل ګراوند هماغسې تللی دی
زه دا پټ به چیرې جوړ کړم په خپله هماغه تاکاو ته زه اوس ځم مشکل حل شو صحیح ده اوس زه بیزمنټ ته صحیح ده بیزمنټ کې اوس موږ سره هغه نه ښکاري د توپوګرافي هغه نه ښکاري که نه سرفیس نه ښکاري دلته ویزیبلیټي ګرافیک ته لاړ شئ دلته جنریک ماډل ماس دلته ټوپو سرفیس پیدا کړئ توپوګرافي ټرینګل دا خو مان دی اپلای ښه صحیح ده دا بله ورځ زه درته کار کوم صحیح ده اوس یې کار ونه که نه اوس یې کار ونه که بله ورځ درته کار کوم یو ځل سم منظم وګورم صحیح ده که نه کټ کولی صحیح ده اوس دا نور کټ سوی دی ښه نور کټ دی په اول منزل کې موږ سره کټ سو ښه چېرې سیکشن ته لاړ سو خیر دی اوس دلته سیکشن ته لاړ سو دلته هغه پړ مې لږ څه ډیلیټ کړه دا دی که نه ایډیټ باونډري دا به پړ نه وي پراپرټیز ته لاړ پړ دی صحیح ده ښه دا بیزمنټ ته کوو ته ودرې بیزمنټ ته راوړو که کار کوي اوس صحیح سو هماغه پړ انتخابه بیزمنټ ته راځئ صحیح ده همداسې کار وکړه بیزمنټ ته راځئ اوس دا د بیرته جوړ سو یعنې هر لیول پورې چې ته غواړې هماغه ځای ته باید پټ دی یوسي صحیح ده ښه دا مشکله مه هغه مې سلیکټ کړه دلته پراپرټیز ته راغلم پراپرټیز له لارې لاړم ځکه که زه بیزمنټ ته تللی یم بیزمنټ ته ما ته هلته هغه نه ښکارېده ګوره بیزمنټ کې خو باید ښکاره سوی وای اوس که ګوره که لیولیاو ته لاړ سئ که نه ویزیبلیټي ګرافیک ته لاړ سه دلته ټوپ سرفیس که آن وي باید درته ښکاره سي دلته اوس آن نه دی ښه ویزیبلیټي ګرافیک هغه شی دی شارټکټ وي جي دی دلته که اپلای کې اوس په لیول 1 کې هم درته هغه ښکاري لیول 1 کې هم توپوګرافي ویني په بیزمنټ کې ځکه موږ ته نه ښکاري چې هلته هماغه د موږ لوړ لیول چې دی منفي څه و منفي یو شل و بیزمنټ یې موږ ډېر لاندې دی ځکه نه ښکاري هماغه لامل یې دی که هغه نه لاندې موږ شی لرلی بیا کېده داسې کېږي چې ته توپوګرافي نقطې راوړې دلته کوم ځای ته لکه سیوا 3D ته چې او که نه ما چې تا نه غوښتلې هماغه مې د دې لپاره پکار وي که نه نه هغه نه هغه باید د هغه وي یو هماغه فایل چې دې ته سی اس پي فایل پکار دی هغه ته یې برابر کړي بیا راځي او یو بل شی نوی راوتلی سایټ ډیزاینر خو پلاګین دی هغه باید پیدا یو بل شی کوشش سره دغه ده دا ډسپلی صفحه چې ده دا انټرنیټ سره کنیکټ اوسي دا خپل ریل هغه چې ورکې ما ساحې ته ځي پرته یو نقطه کوردینات ته ورکې لکه جی آی اس سیوا 3D چې ده که نه دوی چې مثلا یو نقطه ورته ورکې دا ډسپلی صفحه هغه ریل ساحې ته ځي دلته کېدای شي ګوره کوردینات ورته ورکې کوردینات ورته ورکولی شي هماغه ریل کوردینات ورته ورکه اخلو حتی هغه فایل چې دی هغه هم راوړلی شي ولې اوس ما سره نه فایل شته ګوره دلته مثلا توپوګرافي سرفیس دی دلته لاړې صحیح ده دلته ټولز ته راځي ټولز ته چې کله راغلی دلته ګوره کریټ فرام امپورټ دی سلیکټ امپورټ انسټنس کوم تا چې د اټوکډ او هغه نه راوړی دلته خپله درته وایي چې کریټ ا توپو سرفیس بیز آن 3D کنټور ډیټا امپورټډ ان ګوره ډي ډبلیو جي د اټوکیټ فارمټ دی ډي ایکس اف دی او ډي جي ان فارمټ دی په دې کې چې وي دی نه کولی شي او یا داسې وي سپیسیفای پوینټ فایل دی یا د هماغه فایل دی چې موږ به کنټینیټي ورته ویل شه سیول 3D د کلوستې وي که نه چې هلته فایل یو ځل ته باید جوړ کې ایکس وای زد کوردینات جور باشه باز اونمو بگیره حالا پیش ما او فایل نیستن وقتی که ما خود ما به این کار کنیم باز به شما کار میکنیم حالا نمیشه سایز خب تر دې ځای پورې خو کوم مشکل نشته که نه ښه اوس لږ به نور هم مخکې لاړ شو هر وخت ډېر کم کم درس وایو ښه تر دې ځای پورې خو
توپ سرفیس په اړه خو مو تر بسه خبرې وکړې که نه. بل دی سپلیټ سرفیس دی. اوس ته غواړې مثلا دا ساحه دی بیخي ځمکه دی که نه، ته غواړې یو ساحه سپلیټ کړې لکه موږ په هغه کې سپلیټ کوو، په سلب کې مو سپلیټ کوو. مثلا دا سپلیټ دی، سپلیټ راواخله سلیکټ که دا، یا ته غواړې دلته یو سړک تیر کې کولی سي چې دا سپلیټ کړې. صحیح ده. مثلا راځئ زه همداسې یو همدا ساحه زه سپلیټ کوم داسې. صحیح ده. دا رااخله پلیټ که، دا له دې سره دا له دې سره مثلا داسې دا ساحه ته سپلیټ که. خالته لاین کې مشکل دی، دا ټریم که. صحیح ده. اوکې اوس وګوره دا ساحه سپلیټ شوه. که ته دې ته مثلا د روډ میټیریال ورته اپلای کوې، دلته ارت دی، دې ته ته وایه چې مثلا اسفالټ ورته ووایه. صحیح ده. اسفالټ دا ډم پروفینګ به راوخلم. صحیح ده. اوکې ورته وایه. اوس که ته دا 3D کې وګورې دا بیخي جدا، یعنی فکر وکړه چې بیخي سړک دی همدې هغه ته ببینی ای تو مثل سرک وری سرک هم میشه که سرک است، پیاده رو است، نزدیک اینمی میشه حالی سایدواک اگر جور میکنی نه اینمی سرک اگر جور میکنی اون جور میشه. برین دا ساید دا ای که ربطین سپلیٹ سرفیس، دا ای سپلیٹ سرفیس برین ای را کلیک کنین، این لاین بگیرین، هر لاین که میگیرین نه، اگر پیک میکنین اون پیک کنین. ما میخوایم باش کدام لاین نیست نه که ما پیک کنیم. ورجع افست میگیریم 1.20 این 12 ساعت خیلی خرد معلوم میشه در اون ساحه. ما 2002 متر میگیریم، یک کمی کلان معلوم شد. دا به اوسو گرو چه دا ز پلیت کم دا سه دا به لگ دیتا لند که دست خدم را خواه پلیت نسو خواه فکر وکی چه بخیستم دی زه دم را وقت نیست. دا باید سم کنکت وی خواه دا وگوره کنکت بویزه انشا. اوس دې لپاره نور میټیریال ارت دې ته به هغه ټایل به وګورو. صحیح ده چې ټایل شته که نه. دا د میسینري ټایل ټیرازو ټایل به ورته اوس که دا تاسو 3D کې وګورئ داسې سایډ واک ځي ورس ښه دې ځای پر کوم مشکل نشته که نه. بل سایډ کمپوننټ دی. سایډ کمپوننټ مثلا ونه راوړي یا کوشیر صاحب یو سړک دی ورټیکل کار باندې ښکته او پورته جوړېږي هغه په همدې سرفیس جوړولی سي که نه سپلیټ یې که ویې سه اندیکیټ نه یم ته راوړلی سه هماغه باندې لکه دا مو چې جوړ کړ ګوره دا مو چې جوړ کړی په هماغه سرفیس باندې جوړ دی. هغه تا چې کار کوو دا خو کټ دی دا خو صحیح ده کټ دی. صحیح ده. اوس دا د کټ دی دې ته کولی سي ته چې خپله یو مغه تکلیس ورته ورکړې زه پیدا همدا نقاط تفاوت ارتفاع و همدا سپلیټ یې همداسې کېږي بیا درته پیشنهاد که ساکیزانر په معنی باندې بدونه باندې کاغه کې مثلا ته هغه تفاوت د ارتفاع نه د میلان چې ولري ګوره اوس هم دا خو تفاوت لري دی اباره مختار کېږي داسې نه شنه کېږي خو ډېر مشکله ده. ګوره ته چې څه غواړې که نه اوس وګوره ښه تا اینجا خو فهمیدم نه
اگر میخوایی مثلا که زاها حدید چه رقم کار کردنی شپای مختلف آلی دمست کمی کار میکنیم نه نصیر هغه کېږي مست کې کار وکړي هېڅ په همدې کې کار ونه کړي ډېرې لارې لري چې ته کار وکړې صحیح ده زه یو ځل دا درته خلاص کړم بیا به وګورو هغه کې چې ده د توپوګرافي کې هغه پیج کې ورکړي د ډېر سموت نه راځي که نه ښه اوس کېږي چې مثلا که بلډینګ پډ راخلې یا دا ځای نور سپلیټ کوې که دا بلډینګ پډ راواخلې د هغه لپاره دلته یو هغه ولرئ یو پارکینګ ولرئ مثلا دا د پارک سو صحیح ده د موټرو لپاره بلډینګ پډ ریکارډ کې راسي دا که نه ریکارد نکنیم اینجا از دلته ګوره توپیر دی هغه شته ښه د ایلیویشن توپیر دا ګوره دا بیخي ډېر لوړ راغلی دی دا پټ که وګورې بیخي لوړ سوی دی که نه ګوره پټ وګوره دلته کېږي بیا چې ته خپله اجسټ کې مثلا دلته ورته وایې دا په 0.0 کې دی زه ورته منفي 100 کې داسې اوسي اوس هلته وګوره اجسټ سو انا هغه ځای لوړ دی هغه نه هم لږ راټیټ سو ولې دې سړک سره تقریبا یو رقم دی که نه دومره فرق نه لري یا که داسې اوسي که الاین به دلته کار ونه کړي که دلته به الاین کار ونه کړي نه کوي او که الاین کار کولی بیا ډېر اسانه کېده دا کېږي دا ولې دا نه کېږي نه کېږي ښه خو دې نه ته پوهېږې یا سیکشن یې واخله دا اوس لږ نور هم لوړ دی که نه زه دې ته وایم چې 110 دی دا بس نه دا لوړ نه دی هسې موږ لږ غاړه یې لږ لرې دی پوهېږې ځکه همداسې ښکاري دا دوه ورته ورکړه خیر دی هغه داسې ورته راکش که دې سره روغېږي یو برابر دې سره راځي خو اوس فکر وکړئ چې همدا هغه دی قبول یې کوي نه تناسیر له مخې له لرې ښه کولی سي اجسټ کې ښه خو موږ یوازې په دې اوس خبرې کوو چې یو شي نه څنګه ګټه واخلې نور خو چې پارکینګ د سټنډرډ څنګه پارکینګ اوسي موټر په کومه شاته اوسي هغه خو نور خپله د انجینر کار دی هر رقم چې کوي انیمیشن اوس جوړه اوس دې کې کولی سي چې ته پارکینګ دلته دغه پارکینګ خلاصوم صحیح ده دا کولی سي اریم کوي یا څو دانې ورته ښه تر دې ځای پورې مو وویل بس وایي صحیح ده سایډ کمپوننټ به هم که ونه راوړئ یو څو ونې به راوړئ یو ځل 3D ته لاړ شئ ګراس هم شته ونې ولې نه ښکاري کېدای شي هغه د باکس د چې او بکس کېدای سي یو څه خبره به یې ښه بکس او دا هماغه بکس خبره ده صحیح ده دا وینې ونې ډېر غټ دی که نه ونې ورته راوړئ یا نور کار کوئ نور به وروسته وایو صحیح ده همدومره نن بس دی